قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. هغه هفته کې چې کوم بیان شوی و د هغې خلاصه دا وه چې د انسان د زندګۍ دوه مرحلې دي. اول د ده د زندګۍ مرحله او دویم د ده د وفات مرحله. نو دغه دواړه مرحلې د انسان په اختیار کې نه دي. دا دواړه د الله په اختیار کې دي. که یو انسان له الله ژوند ورکوي هم د الله خوښه ده، او که انسان الله ژوند اخلي نو هم د الله خوښه ده. په دغه منځ کې دغه وخت د زندګۍ که هغه لږ وي او که ډېر وي، دا د انسان دپاره امتحان وي، او په دې کې باید سړی یو ژور فکر وکړي چې د انسان ژوند د انسان په اختیار کې نه دی. ماشومانی مړه شي، ځوانانی مړه شي، بوډاګانی مړه شي، روغ مړه شي، مریضان مړه شي. انسان خبر نه یو مرګ ورته راشي. نو چې هر کله دا ژوند د انسان په اختیار کې نه دی، نو دې ته یو دقیق سوچ پکار دی چې زموږ دغه زندګي د بل چا په اختیار کې ده، او دغه زندگی چې الله را کړی د څه لپاره را کړی؟ د الله د عبادت لپاره را کړی. نو بیا سړی د خپل هدف او غرض ته متوجه وي چې زه د خپل ژوند څنګه قیمتي کړم، په خپل ژوند کې داسې وسایل څنګه پیدا کړم چې زه کامیاب شم. دا یوه خبره وه. دویمه دا وه چې دا موږ او تاسو چې کم مصروفتیا لرو، دې ته اسلام د عبادت په نظر باندې ګوري. دا عبادت دی، او عبادت چې سړی کوي هغه خپله طریقه لري. یو خو دغه طریقې لحاظ ضروري دی چې هغه پکې مد نظر وي. لکه سړی لمونځ کوي خپله طریقه لري، روژه نیسي خپله طریقه لري، حج کوي خپله طریقه لري، زکات ورکوي خپله طریقه لري. نو دارنګې اسلام کې دغه حکومتداري او رعیتداري دا هم خپله طریقه لري چې هغه خپله طریقه باندې وشي. او دویم دا چې عبادت سړی کوي نو په شوق یې کوي، په چې احسان نه اړي، په شوق یې کوي. لکه دا موږ او تاسې لمونځ وکړو، په یو خاص طریقه مو وکړو، د زړه په دلچسپۍ مو وکړو. یو چا دپاره هم نه دی کړی د انسانانو کې، د الله دپاره هم کړی چې الله پیدا کړي او الله ژوند را کړی او الله د دې دپاره پیدا کړي. نو راغلو لس رکعته لمونځ مو. د الله تعالی ډېر نعمتونه وي په انسان باندې، او د هر نعمت بیا خپل تقاضي وي. که تقاضي پوره شي نو الله تعالی په خپل نعمتونو کې اضافه هم کوي. ولئن شکرتم لازیدنکم. الله وایي که تاسو زما د نعمتونو قدرداني وکړئ، تقاضي پوره کړئ، زه به خامخا په نعمت کې درته اضافه کوم. او په انسان باندې د الله تعالی زغ ډېر نعمتونه دي. الله وایي ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها. که تاسو وغواړئ چې د خدای نعمتونه وشمارئ، دا د شمار نه بهر دي، هغه به ونه شئ شمارلی. زغ ډېر نعمتونه دي. انسان د سر نه تر پښو پورې چې وګوري، د اندامونو ته وګوري، دا هر یو اندام په خپل ذات کې ډېر لوی نعمت دی. یو ورکوټی اندام دی، خو چې کم شي ستا په ژوند باندې پوره اثر دا غورځي. او حضور علیه السلام فرمایي چې د دنیا په ژوند کې تاسو دنیوي لحاظ سره چې ګورئ، در ځان نه لاندې خلکو ته ګورئ. ستا ټول اندامونه روغ دي، داسې خلک شته چې په دواړو سترګو بړوند وي، داسې خلک شته چې لاسونه بې نه وي، خپې بې نه وي. نو لاندې خلکو ته ګورئ، نو تاسو به د الله د نعمتونو شاکرین جوړ شئ. چې ګوره زما دواړه سترګې شته دي، د فلاني دواړه سترګې نشته. نو په دې خپل حالت به خوشحاله شي، شاکر به جوړ شي، الله نه به شکوې او ګیلې نه کوي. او په دین کې د ځان نه بره خلکو ته ګورئ. ته یوازې فرض مونځ کې هغه ورسره مثلا نفل هم کوي، ته ماسپښین مانځه ته اودس کې هغه دوامدار په اوداسه کې ګرځي، ته یوازې د رمضان روژې نیسي، هغه د زیارت او د دوشنبې د ورځې روژه دا هم نیسي، ته یوازې زکات ورکوي، هغه خیرات هم ورکوي. نو په دیني میدان کې د ځان نه بره خلکو ته ګوره. او د دې به دا فایده وي چې بره خلکو ته ګورې، ته به کوشش کوې چې هغوی ته ځان ورسوي. او
چې ځان ورسې نو تا په خپل عبادت کې ترقی وکړه د کوم مقصد لپاره پیدا وي هغه کې د تا ترقی وکړه الله تعالی موږ او تاسو ته دغه نعمت راکړی د علم د پوهې بیا په حکومت کې د کار کولو نعمت راکړی دی اکثریت تاسو د پوهنتونونو نه فارغ استئ علم دا یو نعمت دی دا خپل تقاضې لري بیا اکثریت داسې دي چې د مسلمانانو په پیسو باندې او د مسلمانانو په بودیجه باندې درسونه ویلي او دغه ورځې د پاره ویلي چې همدغه خلک چې د مسلمانانو په بودیجه باندې درسونه وایي نو بیا به د مسلمانانو خدمت کوي نو موږ او تاسو اوس امتحان لاندې راغلي د مسلمانانو په بودیجه باندې سبقونه ویلي او هغه مسلمانانو خدمت ته ناست دي مسلمانان راضي او ضرورتونه سماسته پورې تړلي دي یو خدای ته ګوري چې دا عبادت ته په شوق کوي یو څوک راشي او ته تنګي کوي مو په نرم الفاظو په خو الفاظو باندې خلق وي کوي دوی باندې چې موږ اوس په وطن باندې ډېر زیات مشکلات تیر شو ډېر زیات مشکلات خلک یو دنیا پریشان دي اطراف نه راشي د خلکو سره قرار روپۍ نه دلته راشي زدا دفتر ته ځان راورسي ته ته سبا لراشي دغه تصور لري کړی چې یو کار نن کیږي سبا ته مرسته کوي دې ته وګورئ د ستان مخې د څوک ولاړ دی دا په خپل غریب دی ولادت ته براغلي روپۍ به چانه به راغشتي یا به یو سره غریب وي سبا ته ولې ځنډي نو کومنګ په دې ولس باندې نور څه پیګړه ولس ته نشو ورکولې پیسې نشو ورکولې نور هم کاریان نشو سره کولې دا خو سره کولی شو چې راشي په وخت کار خلاص کړو په اسانه کار خلاص کړو خوشدلې کار خلاص کړو را سره په عذاب نشي او دا د الله تعالی امتحان دی په موږ او تاسو باندې چې د ولس خدمت ته الله انتخاب کړی او قبل طرف ته وګورئ د الله تعالی یو ډول وی احسان هم دی را باندې نن سبا افغانستان ډیر غریب ملک دی بیروزګاری ډیره ده غربت ډیر دی خلک پریشان نه دي په دغه شي پریشانه حالت کې چې الله تعالی ته یو مصروفتیا پیدا کړی ده یو طرف ته د مسلمانانو خدمت کې بل طرف ته د علم کې اضافه راځي چې کوم علم د زده کړی دی هغه کې شړ نشوي بل طرف ته د حلال رزق تنظیم الله درته کړی دی تنخواه اخلي دا د خپل لوی نعمت د دې نعمت قدردانی پکار ده ناشکری نه ده پکار د دې وجنه خلکو سره انتهایی زیاته اسانتیا کوي کومنګ وګورو د دې په ولس باندې دا شک کاله څه تیر شو په دې باندې ارزي چې هر څومره احسان سره وشي اسانتیا ور سره وشي خبره ور سره وشي دا کوم ده موږ تاسو باندې الله دې لوی نعمت کړې ډېر احسان را باندې کړې چې دا خدمت ته وقف کړی زمينه سازي را تا کړی ده نو دې ته تاسو ډېر کلک په توجه شي چې دا د الله امتحان دی کدا شي وشي چې به غوري را نه وشي او خدای ناراضه شي الله تعالی باندې د خپل مخلوق ډېر ګران دی کې دې شي دا د خدمت فرصتونه الله د موت نه واخلي الله په نیاز بچا دی او ذریعہ به جوړي د خدمت ته الله ته وباسي له په کابل کې ته مزدوري نشي کولای حالات هم دغه سي دي نو هر ټیم ته تو وچ تاسو متوجه اوسئ او دا چې د عبادت ته په شوق ور غواړي مسلمانان دي راضي او نن ماته ته محتاج دي څه خبر سره کولی څنګه خبر سره کولی څنګه خوشاله لړ او ته ما دا چې زما واستولسته دی ورس ډېر تکلیفونه وګالل ډېر زحمتونه وګالل نن ماته د خدمت په میدان کې او د امتحان په میدان کې د احسان په میدان کې چې خیر سره احسان کړی دی حدیث شریف کې راځي چې قال الله تعالی دی او چا متعارف خیر اراده وسير حوائج الناس الیه د خلقو د خدمتونو مصدر وګرځي الله تعالی موږ تاسو په هغه باندې د خیر اراده کړی په دې کې اوس ناشکری وشي د الله ډېر لوی نعمت دی نو الله به دا نعمت را نه واخلي د کار نه به وته تلاش بازار کې ګور ډېر خلک لیسانس ډېر خلک ماشټریان لري ډاکټورا لري لیکن نن مصروفتيان نه لري پریشان نه دي ګرځي هیڅ نه پیدا کیږي د علم سره مزدوري کولې نشي علمي میدان کې د خدمت موقع ورته پیدا کیږي نه دې ټول باندې تاسو سوچ کوئ نن په دې ډېر ځان خوشاله و چې راشو ورستي راکړو لږ ډېر خدمت دی په دې باندې زیات خوشاله او بیا د اسلام تصور دا هم دی چې د مشر او د کشر نسبت
هغه داسې ویل کله پلار او د بچو پلار چې څومره مهرباني په بچو باندې نو دا رنګې د یو ادارې مشر دا به هم مهرباني په د خپلو کشرانو باندې کشران بیا خپلې ذمهداري لري مشر بیا خپلې ذمهداري لري. موږ په دې خوشحاله یو چې ستاسو دلته د خدمت فرصت وي خدمت کوئ الله دا ناراضي وي مخلوق ته ناراضي وي کنه دا ډېره ښه خبره ده. نور دلته بل څه نشته مسلمانانو خدمت ته د مسلمانانو په خدمت باندې الله هم خوشحالېږي او د الله مخلوق هم خوشحالېږي دواړه خوشحالېږي. دا بنیادي خبره وي خو چې کله بیا ناغېړي پکې وشي کمزورتیا وشي بیا هم ذمهداري متوجه شي رب د پلانې اداره کې دا سړی د پوره کار نه کوي بیا موږ هم یو اخروي مسؤلیت لرو دنیوي مسؤلیت لرو بیا کوشش کوو چې ورته فکرمن شو څنګه دغه کمې دا پوره شي. بیا زموږ استاد زیاته واسطه هغه د محصلینو سره محصلین خواران خدا سي چې ډېر غریبه طبقه ده کنه مظلومه طبقه ده محرومه طبقه ده ځوانانی چې په ډېر روپۍ وینم تجربه نه لري د عمر تجربه نه لري د علم تجربه نه لري کنه واسطه د موږ او تاسو سره وي کار د موږ او تاسو سره وي هغه د ځوانانو سره خو شي همدغه ځوانان دي چې آینده به د مسلمانانو خدمت کوي زموږ استاد نورسته همدغه ځوانان راځي زموږ استاد پلاران و غنښت زموږ استاد اوس دغه په ځای باندې کار کوي زموږ درسته موږ او تاسو نه زموږ استاد نورسته به دغه ځوانان راځي مخې ته دغه ځوانانو سره خواري وشي نه د افغانستان آینده دی په یو خلې حجاب باندې په یو اخلاق باندې د خلکو سره رفتار وشي دا زموږ استاد لپاره د آخرت ګټه هم ده او د دنیا ګټه ده هم ده. نو په دې خاطر باندې په ډېر شوق او اطمینان سره خدمت کوو. زموږ له خوا نه نور څه نه چې تاسو خدمت کوئ او د زړه نه خدمت کوئ کنه نور څه نه نور تقاضې موږ سره نه چې یو ځای کې د خدمت مشکل مخې ته راشي نو بیا موږ ته ذمهداري متوجه شي بیا خامخا غځای باندې سوچ کوو چې د خدمت ضعف دا څنګه ختم شي او د مسلمانانو ښه خدمت څنګه وشي. ډېر په اطمینان سره په شوق سره په تسلۍ سره هغه تاسو خدمت کوئ او په دغه دوه تصور کوئ چې یو د عبادت دی او د عبادت باندې خدای خوشحالېږي او زما ستا ذمهداري ده او بله دا دی چې دغه ولس ما ستا ولس دی نه د امریکې لپاره خدمت کوو نه د برطانیې لپاره خدمت کوو د مسلمانانو لپاره خدمت کوو د مسلمانانو بچو لپاره خدمت کوو د افغانانو لپاره خدمت کوو نو باید په شوق کې وکړو. موږ او تاسو چې دې ځای ته ځان را رسولې ده د مسلمانانو پیسو باندې را رسېدلي مسلمانانو بودیجه راپرې مصرف شوې ده اوس د مسلمانانو باندې حق دی چې خدمت یې وکړو په اخلاص یې وکړو په خوشدلۍ یې وکړو په صداقت یې وکړو. نو په دغه میدان کې چې موږ او تاسو متوجه شو په شوق سره کار وکړو په احساس سره کار وکړو الله تعالی یو عجیب ذات دی د کافر خواري نه بس کوي دا جازونه تاسو ګورئ پر چې ګرځي دا کافرانو وکړي هغه خواري الله نه بس کوي چې موږ تاسو صادقانه خدمت وکړو الله تعالی به زموږ استاد په دې خدمتونو کې خیر او برکت شي او د دنیا او د آخرت د ترقۍ سبب وګرځي. اخر دعوانا الحمدلله.